سورة الفیل. الفیل په عربی کې هاتي ته وایي او دلته د هاتیانو والا د تباهۍ تذکره ده. سیرت کې به د هغې تفصیل اورئ، دلته هم تفصیل نشو کولی. نو ابرهه اراده کړې وه چې د کعبې په شان یو کعبه جوړه کړي یمن کې. قریشو کې بعض ځوانانو کې غیرت راغی، نور څه خو یې نشو کولی، لاړو هلته اودس ماته یې وکړو د هغه په هغه ځای کې. هغه غوسه شو، لښکر یې را روان کړو سره د هاتیانو، په هغه کې د هاتیانو حمله ده، یو ډېره غټه حمله ده. هاتیان یې ځان سره روان کړو، راغی په لاره چې به څوک راتلو هغه به تېرېدو، خو تښتېدو. مکې ته راورسېدو، عبدالمطلب مخې له ورغی او دا مکې والا هم وتښتېدو، غرونو ته وختو. دا ډېر زورور سړی دا چې چا مقابله کولی شو. که علم ډېرول غواړي نو سیرت به واورئ، ما پکې ډېره تفصیلي دا قصه ذکر کړې ده. نو د هغه اوښان یې بند کړي، اوښان په لاره کې راغلي، هغه نیولي چې څه به یې مخې له ورتلو به نیوو. عبدالمطلب داسې مخوري سړی و چې راغی نو د ابرهه باندې لږ رعب راغی. نو عبدالمطلب په ځمکه کېناستو، نو د ابرهه ورسره هم په ځمکه کېناستو. ورته یې وی خدمت، ترجمان ته یې وی ده ته ووایه چې خدمت، وی خدمت دا دی زموږ د اوښان به را پرېږدي. او وخندله، اوښانو غم دی. موږ وایي چې ته به چې ته غټه مسله چېړې، ته به د کعبې باز کې. وایي زه د اوښانو مالک یم، ځکه یې تپوس کوم د دې کعبې مې یو مالک شته، هغه به یې تپوس کوي. د خپلو اوښانو خبره وکړه، بیا یې دې قریشو ته وویل دې غرونو ته ور وخېژئ، د ده سره څوک نشي کولی. هغه هاتي بیا نه مخې ته نه څو چې حرم ته به له مخ کړو، هغه به ودرېږو چې بیا به د شام طرف ته مخ کړو، اب روان شو یمن طرف ته مخ اب روان شو. محمود د هغه هاتي نوم و. رب العالمین دې کې یو لښکر د مارغانو راولي، لښکر د مارغان، او د هغوی سره کاڼي و، هغه داسې کاڼي چې په اور باندې پاخه کړی شي، دا په دې پانجو کې په دې مکوخه کې به یې نیولې او په دوی به راچولی چې په چا به لګېده هغه به ریزه ریزه کېده. دا یو واقع داسې راغلی چې ټوله دنیا کې باس کېدو. بیا ښه هسې سوچ وکړئ چې د دې نه بعد به د خلکو په زړونو کې د دې کور عظمت څومره ډېر شوی، او په دقه کال رسول وسلم پیدا شو. دا واقع رالم دی چې الله دا خبره خو چې ګورې یو لوی څوک را روان دی، اب د دې کور چې کم مالک دی کم رب دی، د هغه توحید به بیانوي، د هغه طرف ته به دعوت ورکوي. دې کې 15 ایتونه دي، دا مکي دی. 115 دی، مصحف کې نازلېدو په اعتبار سره 19 دی. مقصد واضح دی، اظهار قدرت الله على حمایت بیته الحرام، د الله قدرت راښکاره کول چې وګوره د خپل کور څنګه دفاع کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا ته نه ګورې چې څنګه کو کار رب ستا د هتیانو، چې څنګه کار وکړو رب ستا د هتیانو والا سره. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا وی نه ګرځو چل ول د هغوی په بربادۍ کې، یعنې د هغوی د حملې څه فایده ونه کړه، الټا هغوی په برباد شو. وارسل علیهم طیرا، او راویلېږل په هغوی باندې مارغان ابابیل ډلې ډلې. ترمیهم بحجاره، ویشتل به یې دوی په کاڼو باندې من سجیل، په اور باندې هغه کاڼي چې په اور باندې پخ شوي وو یا د اور پخ شوو نه. فجعلهم كعصف معقول، نو ویګرځول دوی په شانته د بوسو خوړلی شوو. بوس چې وخوړی شي نو څاروی بیا وباسي د ګندګۍ په شکل کې، د غوشانو په شکل کې. نو دوی دقه شان پراته وو، یو خو میده میده پراته وو، زری زری شي، بل دا چې د بدنونو نه بدبو روانه وه.